بسم الله الرحمن الرحیم. یو 9 کلن هندي هلک له ډاکټر ذاکر نایک څخه یو پوښتنه وکړه چې خپله ډاکټر ذاکر نایک وایي دا ډیره سخته پوښتنه ده. نو راځئ وګورو چې دغه 9 کلن ماشوم له ډاکټر صاحب څخه کومه داسې پوښتنه کوي چې ټول یې حیران کړي دي. او آیا ډاکټر ذاکر نایک د دغه 9 کلن هلک پوښتنې ته ځواب ویلی شي او که نه؟ زما نوم ټویټ دی، زه په 6م ټولګي کې یم. زما پوښتنه دا ده چې ولې تاسو غیر مسلم ماشومانو ته اجازه نه ورکوئ چې ستاسو په مدرسه یا ښوونځي کې شامل شي، د عربي زده کړې وکړي او مسلمان شي. ډاکټر ذاکر نایک په هند کې د مسلمان ماشومانو لپاره په نړیوالو معیارونو یو شخصي ښوونځی یا مدرسه جوړه کړې چې یوازې مسلمان ماشومان پکې درس ویلی شي. او دا چې د ډاکټر صاحب ښوونځی په معیاري او نړیوالو معیارونو سمبال دی، نو غیر مسلمانان هم غواړي چې خپل اولادونه په هغې ښوونځي کې داخل کړي. زموږ ورور چې 9 کلن دی پوښتنه یې وکړه ولې غیر مسلمان ماشومان اجازه نه لري چې ستاسو په ښوونځي کې شامل شي، عربي زده کړي او اسلام ومني. زموږ ورور یو سخته پوښتنه وکړه، دا له یو خورا ستونزمنو پوښتنو څخه ده. وروره، زموږ ښوونځی چې نړیوال اسلامي ښوونځی بلل کیږي، هلته رسمي او اسلامي زده کړې کیږي او موږ نه غواړو چې زموږ ښوونځی د دین د تبادلې مرکز وي، ځکه چې ماشومان په کم عمر کې ښوونځي ته ځي او موږ نه غواړو چې خلک ووایي چې ذاکر نایک د 9 کلونو ماشومانو نوملیکنه کوي او اسلام منلو ته یې اړوي. موږ غواړو ووایو چې که ستاسو مور او پلار په اسلام باور ولري یا له دې دین سره کومه ستونزه نه لري او که دوی غواړي تاسو په دې ښوونځي کې شامل کړي، موږ ته هیڅ ستونزه نشته. زه دا نشم ویلی چې یو ماشوم اسلام نشي منلی، دا غلط دی، هغه کولی شي. مګر موږ غواړو ووایو چې که ستاسو والدین د ښوونځي اصول او مقررات تعقیب کړي، موږ ستاسو په راجستر کولو کې کومه ستونزه نه لرو. نو خپلو والدینو ته ووایئ چې ښوونځي ته لاړ شي او زموږ د ښوونځي اصول تعقیب کړي چې دا دی: په مجلسونو کې ګډون وکول، د قرآن کریم لوستل او عربي زده کول. نو کومه ستونزه نشته ده چې دا تعقیب کړي. خپل مور او پلار ته ووایاست چې راشي د مدیریت سره خبرې وکړي. انشاءالله زه ډاډه یم چې دوی به کومه ستونزه ونه لري. په ځانګړې توګه تاسو ورور چې دا پوښتنه مو کړې ده. په دې مکتب کې شاملول ګران کار دی، په نړیوالو ښوونځي کې شاملول ګران کار دی، خو انشاءالله د دې لپاره چې دا پوښتنه دې له ما نه کړې، خپل کورنۍ ته ووایه چې د ذاکر له ورور سره وویني. خدای دې وکړي چې دوی راضي شي. د قواعدو او مقرراتو پیروي به ستاسو لپاره د ثبت کول طریقه اسانه کړي انشاءالله. له تاسو ټولو درنو لیدونکو نه مننه چې تر دا دمه مو زموږ د چینل لیدونکي وئ. تاسو د ډاکټر ذاکر نایک ځواب واورېدل، تر کومه پورې ستاسو لپاره د قناعت وړ دی په کومنټ کې راسره شریک کړئ او زموږ د ملاتړ لپاره زموږ چینل درسره لایک، سبسکرایب او د زنګوله تڼۍ ووهئ تر څو زموږ هره خپرونه تر تاسو درورسیږي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چېرته یاست آباد او سوکاله اوسئ.